السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. راځو د تمرین د حل په خاطر لومړی موږ راځو دلته وریبلې جوړو چې په وریبلو کې موږ خپله ډیټا ذخیره کړو. نمبر به مساوي شي د انپوټ فنکشن په استفادې سره enter your first number. نو لومړی نمبر موږ په یو وریبل کې اخلو، دویم نمبر په دویم وریبل کې، او دریم نمبر په دریم وریبل کې اخلو. نو وری به شو دلته دغه ته به تھرډ ولیکو، تھرډ، او دې ته به موږ سیکنډ ولیکو، سیکنډ، او وری به شو دلته د فرنټ فنکشن په واسطه باندې دا موږ پرنټ کوو، پرنټ. نو دلته به یو کمنټ هم موږ ولیکو، خو مخکې د دې چې کمنټ ولیکو موږ سټرینګ فارمیټینګ مخکې لوستی او دلته به یو اف اضافه کوو. نو سټرینګ فارمیټینګ څخه استفاده کوو. نو دلته لیکو چې average of 3 numbers. نو وری به شو دلته دوستانو دا قوسونه به ور اضافه کړو. په دې قوسونو منځ کې به موږ دا کومې درې وریبلې چې دي نو دا به موږ ولیکو، نمبر 1 پلس نمبر 2 پلس نمبر 3. نو دوستانو ما درې وریبلې ولیکلې. د دې وریبلې دا کومې چې ما دلته لیکلې دي نو د دې وریبلې دا په سټرینګ کې دي، نو د دې په خاطر چې دا موږ انټیجر ته تبدیل کړو نو د انټیجر د فنکشن څخه استفاده کوو. دا درې وړه وریبلې به موږ انټیجر ته تبدیلو او بعد هغې نه به موږ پې باندې عملي اجرا کوو. انټیجر فنکشن ده، نو ځکه یې په وړو قوسونو کې نیسو او دا به اوس تقسیم درې کړو ځکه چې درې نمبرې دي. ښه، دا دانې ایرر ورکوي. دلته راځو دغه نومونه چې کوم دي دا به هم موږ صحیح کړو، درې. نو اوس راځو دوستانو دا پروګرام رن کوو. مانه نمبر غواړي 4 5 او 6. دوستانو د دې ایوریج 11 شو، یعنی اوسط د دې درې نمبرو چې کوم ما واخیسته دا 11 شو. نو راځو دا په یو لاین کې څنګه کولی شو چې دا ټولې وریبلې موږ ډیکلر کړو. دوستانو راځم زه دا کمنټ کوم. راځو څنګه کولی شو اوس چې دا موږ په یو لاین کې دا ټول وریبلې موږ ولیکو. نو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 دا درې وریبلې دي، دا به موږ په انپوټ کې اخلو او دلته به ولیکو چې enter your 3 numbers. نو درې نمبرې دي، د دې دغلته به دا کمنټ شي او چې کله مو دا کمنټ کې دغلته به یو علامه امریه جمله به ورکړئ. د هغې نه وروسته دلته به راشي ډاټ سپلیټ. موږ مخکې هم لوستی و، ډاټ سپلیټ په واسطه موږ کولی شو چې دا درې نمبرې سره جلا کړو. نو د نمبرو د جلا کولو دپاره زه دلته یو کامه ورته ورپېژنم چې زه دا درې نمبرې د کامې په واسطه جلا کوم. دوستانو دا څنګه موږ وکولی شول چې درې وریبلې موږ په یو لاین کې ولیکو. نو دا هم مخکینی ویډیو تاسو لیدلې وه. نو نور کوډ چې ده د پرنټ دپاره هماغه کوډ ده، زه دې ځای نه راکاپي کوم او پیسټ کوم تر څو ستاسو هم وخت ضایع نه شي او ډېر وخت مو ونه نیسي. نو دوستانو زه راځم دا پروګرام رن کوم. نو اوس وګورئ زه به ولیکم 4 کامه 5 کامه 6. نو هلته ما کامه لیکلې ده د نمبرو د جلا کولو دپاره، نو ځکه هلته هم ما کامه ولیکله. نو انټر به یې کړو. دوستانو وګورئ مخکې هم 11 راغلی و او اوس بیا هم 11 راغی. نو هیله لرم چې یو څه مو ترې ترلاسه کړي.